یو بالغ انسان تقریبا 100 تریلیونه حجرات لري او موږ او تاسو یې دلته له یوې واحدې حجرې څخه پیلوو. د ودې، انکشاف او د ترمیم لپاره په حجروي ویش ځان پوهوو. په یوکاریوتیک حجراتو کې همدغه پروسه په یو لړ پړاوونو کې تکمیلیږي چې ورته مایتوسیس وایي. زموږ بدن په ورځ کې په میلیونونو د پوستکي حجرات تولیدوي ترڅو د زړو حجراتو ځای ونیسي. او دا هره حجره مکمل جنټیکي مواد لري. د حجروي ویش په لومړیو کې کله چې له یوې مادري حجرې څخه دوې دختري حجرې رامنځته کیږي، ډي ان اې کاپي کیږي ترڅو دواړه یې عین کاپي ترلاسه کړي. د ډي ان اې د کاپي کېدو په تعقیب سره په هسته کې کروموزومونه ضخیم کیږي او همدغه ډي ان اې د هیستون په نامه په یو پروټین باندې راپیچله کیږي چې په نتیجه کې د نکلیوسوم په نامه سره یو جوړښت جوړوي. دغه ګوتمۍ شکله د تصفو جوړښت ته کروماتین ویل کیږي. کله چې حجره ویش ته اماده سي نو دوی لاند او ضخیم کیږي چې کروموزوم جوړوي. دغو کاپي سوو کروموزومونو ته دختري کروماتیدونه وایي. د ډي ان اې کاپي کېدل او د دختري کروماتیدونو تشکیل دا د حجروي دوران یو برخه ده. د حجروي ویش د اماده کېدو لپاره حجره تر یوې اوږدې مرحلې لاندې ځي چې ورته انټرفیز ویل کیږي او هغه بیا 3 پړاوونه لري. د جی 1 په مرحله کې ټول ارګانیلونه او سایتوپلازمي اجزاوي د سنټرګلونو په شمول کاپي کیږي او د اس یا جوړېدو په پړاو کې ډي ان اې کاپي کیږي. په اخره کې د جی 2 په مرحله کې هغه ټول انزایمونه کوم چې د حجروي ویش په وخت کې ورته اړتیاوي تولیدیږي. اکثره یوکاریوتیک حجرات ډیر وخت د انټرفیز په مرحله کې مصرفوي. ډیر کم وخت د مایتوسیس په مرحله کې مصرفوي. حجره اوس مایتوسیس یا ویش ته اماده وي. همدغه مایتوسیس لرونکي د پروفیز، میتافیز، انافیز او تلوفیز پړاوونه. د پروفیز په مرحله کې کروموزومونه لاند او پنډیږي او د لیدلو وړ وي. همدغه دختري کروماتیدونه د سنټرومیر په برخه کې سره شنتي وي. وروسته بیا د سپینډل په نامه تارونه د سنټریول څخه راوځي چې همدغه دوی بیا د کروموزومونو په حرکات او کشیدو کې مهم رول لري. همدغه سنټریولونه قطبینو ته حرکت کوي او د سپینډل تارونه جوړوي او یو شبکه جوړوي او په نتیجه کې هستوي غشا له منځه ځي. وروسته همدغه د سپینډل تارونه راځي او د کروموزومونو سره د کاینټوکور په نقطه کې وصلیږي. همدغه کروموزومونه وسطي برخې ته حرکت کوي. میتافیز په مرحله کې ټول منځ ته راځي. همدغه کروموزومونه د میتافیز پلیټ په نامه جوړښت جوړوي. د انافیز په مرحله کې همدغه کروموزومونه چې د سپینډل تارونه سره وصل وو د سپینډل تارونو په وسیله باندې قطبینو ته کشول کیږي. دوی یو د بل سره په مخالفو قطبینو حرکت کوي. تلوفیز په مرحله کې د حجرې په منځ کې د کلیویج پارو تشکیلیږي او همدغه ګوتمۍ شکله جوړښت د حجرې په دننه کې د اکتین رشتو په وسیله باندې تشکیلیږي. کروموزومونه بیرته په کروماتین باندې بدلیږي، هستوي غشا څرګندیږي او دوی بیرته احاطه کوي. سنټریولونه له منځه ځي او په خپل مونومر باندې بدلیږي چې بیا په دختري حجراتو کې خپله دنده اجرا کړي. د حیواناتو په حجراتو کې سایتوپلازمي ویش د همدغه کلیویج فارو په ختمېدو سره ختمیږي او 2 حجرې تشکیلیږي. په نباتي حجراتو کې د اکتین رشتې دنده نه لري بلکې هلته ویزیکل تشکیلیږي ترڅو د سیل پلیټ په نامه سره یو جوړښت تشکیل کړي او د همدغه له تکمیلېدو سره 2 حجرې منځته راځي چې ورته دختري حجرې ویل کیږي. په همدغه ویش کې ځینې چک پوینټونه شتون لري ترڅو حجروي ویش په سم ډول اجرا سي او که چیرې دوی معلومه کړي چې حجروي ویش په سم ډول نه اجرا کیږي نو ممکن د همدغه حجرې د ویش مخنیوی وکړي. لومړي ته یې د جی 1 یا اس چک پوینټ وایي. لومړی چک پوینټ دی چې حجروي ویش دروي یا ادامه ورکوي. خارجي سیګنالونه او د ودې فکټورونه ټول حجروي دوران اغیزمنوي. کېدای سي په جریان کې یا مخکې له دې چک پوینټه وي.
دویم یې د G2 یا M چک پوینټ دی، کوم چې د تیرو 3 مرحلو د صحیح اجرا تثبیتوي او مایتوسیس پیلوي. وروستی یې د سپینډل چک پوینټ دی چې په کروموزومونو باندې د سپینډل تارونو نښلیدل تنظیموي. ودې فکټورونه د حجرې اندازه او تغذیوي حالت ټول د حجروي سایکل په تنظیم کې مرسته کوونکي فکټورونه دي ترڅو په واحد وخت کې خاص حجرات وویشل سي. کله چې ټول چک پوینټونه سم وي نو له هغې څخه وروسته مایتوسیس پیلیږي. د انټرفیس څخه بیا تر سایتوپلازمي ویش پورې په حیواناتو او نباتاتو په حجراتو کې له 10 څخه تر 20 ساعته پورې وخت نیسي. او دا په طبیعت او د حجرې په ډول پورې اړه لري چې کوم حجرات ډیر او کوم دي لږ تکثیر وکړي. په انسانانو کې د پوستکي حجرات ډیر ژر او په چټکۍ سره تکثر کوي. ځینې نور حجرات لکه بالغ نیورونونه او عضلات ډیر کم تکثر کوي. مایتوسیس او د همدغو چک پوینټونو رول ټول په نتیجه کې یې 2 عیني حجرات رامنځته کیږي. او د همدغه د حجراتو ویش زموږ او ستاسو په بدن کې د ودې، انکشاف، د انساجو ترمیم او هم د ټولې فزیالوژي لپاره مهم بریښي.